جوړې بدې شاړې کړم ښایسته باد د خیرخانې کوتل سړک د دوهم لاټ چارې 2 سلنه بشپړې شوې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم د روان 1404 لمریز کال د سنبلې میاشتې په 26مه نېټه د خیرخانې کوتل سړک د دوهم لاټ پروژې چارې له نږدې وڅارلې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم له دې پروژې د څارنې پرمهال د قراردادي شرکت مسوولینو ته سپارښتنه وکړه څو په دغه پروژه کې د سړک جوړونې تخنیکي معیارونه او کیفیت په پام کې ونیسي او د پلان مطابق چارې په ټاکلي وخت بشپړې کړي. هغوی له خپل لوري د قراردادي شرکت مسوولینو ته د هر ډول همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. د قراردادي شرکت مسوولینو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم ته اطمینان ورکړ چې د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره به یې کارونه د ژمي تر را رسیدو مخکې بشپړ کړي. د قراردادي شرکت رئیس وویل چې د دې پروژې لپاره دوی ته د قرارداد پر اساس 10 کاري میاشتې وخت ورکړل شوی دی. تر دې مهاله 14 کاري میاشتې پوره شوې دي او 4 میاشتې لا پاتې دي. د هغه په خبره دوی به له پلان سره سم په دغو 4 میاشتو کې د پروژې ټولې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به یې وسپاري. د خیرخانې کوتل سړک دوهم لاټ 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 80 متره سور لري چې اوس مهال یې 2 سلنه چارې بشپړې شوې دي. دغه سړک د هېواد 14 شمالي ولایتونه له کابل سره نښلوي چې د اساسي سړک ترڅنګ دواړو لورو ته پلې لارې او لښتي، ګلدانونه، ترافیکي نښې او د یو معیاري سړک ټولې برخې لري. د دغه سړک د چارو په بشپړېدو سره به په کابل ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه راکمه او د ترافیکي پیښو کچه به راټیټه شي. همداراز به هیوادوالو ته د تګ راتګ پر مهال اسانتیاوې برابرې او معیاري ښاري ترانسپورت به پراختیا ومومي. پر دغه سړک 391 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د کابل ښاروالۍ له بودیجې ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه سړک چارې د تیر 1403 لمریز کال د سور میاشتې په 8مه نېټه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري پرانیستل شوې وې. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته باد سوچند کړم